لواطت شرعي سزا څه ده؟ لواطت ډیر قبیح او خبیث عمل دی. شریعت د داسې عمل لپاره کومه باضابطه او باقاعده سزا مقرره کړې نه ده، او د دې بد او قبیح عمل سزا یې د حاکم د رایې پورې موقوفه کړې ده. که حاکم وغواړي د داسې بد عمل مرتکب وسوځوي نو سوځولی شي. که حاکم وغواړي د داسې بد عمل مرتکب له غره څخه راوغورځوي نو غورځولی شي. که حاکم وغواړي چې لوطي له پاسه راوغورځوي او په ده باندې کاڼي واچوي تر څو چې مړ شي، کولی شي. که حاکم وغواړي چې لوطي د دیوال څنګ ته ودروي او په ده باندې دیوال چپه کړي نو کولی شي. او که تر دغو سخته سزا ورکړي نو هم ورته جایز دي، حاکم کولی شي. او که بندي کوي تر څو چې توبه وباسي او یا په بندیخانه کې مړ شي نو حاکم لپاره دا هم جایز دي. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 3 جلد کې 160 صفحه کې کتاب الحدود کې دا مسئله په تفصیل سره څیړلې ده. علامه حسکفي لیکي کولی شي چې لوطي وسوځوي، کولی شي چې لوطي باندې دیوال چپه کړي، او کولی شي چې لوطي د غره د سر نه راوغړوي او د هغه نه وروسته د پسې کاڼي واچوي تر څو چې مړ شي. دا ټول د حاکم لپاره جایز دي. نو ډیر قبیح عمل دی، ډیر خبیث عمل دی. الله رب العزت د مسلمانان د دې نه وساتي.